بنس کې سر موبایل لوالي د شپې چې کله تکه توره تیاره شي او کټ کې سملي یا په تولایي کې او خبره صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې نو بیا به پرې د زنانو تصویران راواړی او چې کله ورسره پخوا کې پلار ناسي یا ورسره رور ناسي یا استاذ ناسي عالم ناسي یا ښځه ناستی نو بیا دغه شي نه نه ګوري خو چې کله معامله صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې راشي نو بیا دی هر څه ګوري په خوله باندې اگر که دی دا نه وایي خو د ده دې حالاتو نه دا معلومیږي چې دی د دې مخلوقاتو قدر د رب العالمین نه زیات کوي ځکه که د ده په زړه کې د رب العالمین قدر د مخلوقاتو نه ډېر وی د مخلوقاتو په مخ کې دی ګناه نه کوي د رب العالمین په مخ کې ګناه څنګه کوي دی د دې بار بار کتو سره د ټي وي ډش انټرنیټ موبایل د دې سره د رب العالمین هغه قدر هغه اکرام هغه تعظیم هغه زموږ د زړونو نه څه دی هغه وتی دی رب العالمین د دې خلکو خبره کړې ده دا کوم چې د مخلوقاتو په مخ کې ګناهونه نه کوي د رب العالمین په مخ کې به بالکل کوي الله سوي د هغه مبارک یستخفون من الناس چې ګناه کوي څه بد عمل کوي د خلکو نه یېرېږي د خلکو نه پټېږي د عمل چاته ښکاره کوي نه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله أكبر يستخفون من الناس د خلکو نه پټېږي د خلکو نه یېرېږي د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه شرم کوي د خلکو قدر کوي د خلکو احترام کوي ولا یستخفون من الله خو دا قدر دا حیا دا شرم دا یره الله دا زمانه نه کوي دا خبره ګوره الله پخپله کوي الله اکبر قسمه ګیله چې دې خلکو کې پیدا کړي رب العالمین دی هغه رب دی او په خوله باندې وایي موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو موږ د الله نه یېرېږو او د مخلوقاتو قدر یې په زړه کې شته او زما نه یېرېږي الله وایي هغه الله چې د هغه علم د هغه لیده د هغه اورېده دا په هر ځای کې دی یعنې یو ځای کې دوی د الله نه بچ کېدی نه شي نو بیا په اخره کې دا خبره کړې ده وکان الله بما یعملون محیطا داسې ګوره الله نه دي ویلي څه چې دوی کوي زه پرې پوه یم داسې نه دي ویلي وایي څه چې دوی کوي ما راګیر کړي دي داسې بلکل مې ګیره اچولې ده د انسانانو ته په یو ځای کې نشي بچ کېدی په دې ټیم کې د سره دا سوچ نه چې یو رب دی په عرش له پاسه او هغه ماته ګوري حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپه تکه توره شپه او تک تور میږې او په توره ګټه باندې روانې او دا ګټه مینه رب العالمین د عرش نه د دې میږي د قدمونو اواز اوري او دا میږي ییني ته چې په دې موبایل کې او په دې ډش باندې را چینلې ګوري او په ټي وي باندې ریموټ د سره لاس کې وري تا نه